بیا هم سلامونه دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو ته درښایم چې ډي وي لاټري ته څنګه ثبت نام کیږي. هغه لاټري چې په هر کال کې د امریکا دولت له طرفه اعلانیږي او په دې کې څو ملکونه شاملیږي چې په هغو کې افغانستان هم شامل دی. هر څوک کولی شي دې ته ثبت نام وکړي. نو په دې ویډیو کې تاسو ته ټوله پروسه تشریح کوم څنګه ثبت نام ورته کیږي، څوک کولی شي ثبت نام وکړي، کوم اسناد ورته ضروري دي، آیا په تذکره باندې ثبت نام کیږي که پاسپورت ضروري ده. نو ټول تاسو ته تشریح کوم. دې نه وروسته بیا څه کیږي، تاسو خپله نتیجه چیرته کتلی شئ، په کوم وخت کې د دې نتیجه اعلانیږي او څنګه کتل کیږي. د هغه نه وروسته څه کیږي، د ټوله پروسه تاسو ته تشریح کوم. تر پایه زموږ سره پاتې شئ او پاتې د نوي چې زه امیر شاه یم. زموږ د شاټک په نوم چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي، ترڅو د همداسې نورو معلوماتي خپرونو خبرتیا ترلاسه کړئ. نو راځو اصلي موضوع ته. تر ټولو مخته راځئ، تاسو خپل کمپیوټر کې یا په بروزر کې نوشته کوئ دلته dvprogram.state.gov لکه دغه څنګه چې ما نوشته کړ dvprogram.state.gov. ګورئ ملګرو ښه، هر قسم ویبسایټونه شته، نور ویبسایټونه هم شته. تاسو نه پیسې غواړئ نو دا ثبت نام رایګان ده. هر کله چې د امریکا دولت له طرفه اعلانیږي فقط یوازینی همدغه ویبسایټ ده چې په آخر کې .state.gov راځي. state یعنی د امریکا سټیټ ډپارټمنټ او gov د امریکا د دولت ویبسایټ ده، دولتي ویبسایټ ده. همدغه ویبسایټ دقیق ده، په دې کې تاسو کولی شئ ثبت نام وکړئ. نو دې باندې کلیک کوو. چې کله مو کلیک وکړو هغه نه وروسته هر کله چې نوملیکنه دوام لري یا خلاصه شوې وي، دلته تاسو ته بګین انټري بټن ښکاره کیږي. که چیرته نوملیکنه بنده شي دا بټن بیا تاسو ته نه ښکاره کیږي. اوس دغه په 1 اکتوبر باندې خلاص شوی، تقریبا تر 9 د نومبر پورې دوام لري. نو هر څومره ژر چې کولی شئ تاسو ثبت نام وکړئ. د دې لپاره چې هر څومره په دې سایټ باندې بیروبار زیاتیږي هغومره د دوی د بینډویډ کمیږي او ثبت نام یا نوملیکنه سبمیشن په مشکلاتو سره کیږي. نو د نوملیکنې لپاره په دې باندې کلیک کوو. خو تر ټولو لومړی راځو کوم اسناد باید تاسو ولرئ. مخکې له دې چې تاسو ثبت نام وکړئ تاسو باید ځان سره خپل عکس ولرئ. د عکس مشخصات څنګه دي ښه، لکه خپل عکس ولرئ، د چارکونج وي، د ویزا په شرایطو برابر عکس باید ولرئ. په کومو شرایطو؟ د ویزا په شرایطو برابر عکس هغه عکس ده چې 600 پکسله اوسي. لکه دلته یو څو نمونې زه تاسو ته ښکاره کوم. لکه دغه ګورئ ښه، دا عکس د کابل وړ د شین نشان چې لري او دا د کابل وړ نه ده، ولې چې دا دلته سوری لري. دغه نه وروسته دا عکس د کابل وړ ده، دا د کابل وړ نه ده، ولې چې دا بیکګراوند او دلته ګورئ پلان وایټ بیکګراوند باید سپین بیکګراوند ولري. که دغسې بیکګراوند ولري نو هغه د کابل وړ نه ده. دریم دغه ده، په دې کې ګورئ ښه، دا د میرمنې مکمله څهره واضح معلومیږي او په دې کې چې دا د مخ یې پټ شوی ده. یعنې ضروري نه ده، بعضې کسان وایي چې غوږونه باید ښکاره شي. غوږونه کوم ضروري نه دي چې هغه غوږونه داسې څک څک نیولي او هماغه ښکاره شي. باید فقط څهره یې داسې واضح معلومه شي. صحیح ده، لکه دا د کابل وړ نه ده او دا د کابل وړ ده. دغه نه وروسته دا د کابل وړ ده، دا د کابل وړ نه ده، ولې چې دې چشمې په سترګو کړي دي. صحیح ده، او د دې چشمې نسته، دا پاک سوتره ده، یعنې خولۍ، چشمې، پټکی دا شی نه مني. صحیح ده. دغه نه وروسته دا عکس هم د کابل وړ ده، دا نه ده د کابل وړ. ولې د دې سر چې ده سم هغه کې نه ده راغلی په خپل پوزیشن کې، کریکټ هډ پوزیشن، یعنې دا باید دومره مکمل لاندې نه څه نه وای راغلی، تر دې ځای پورې کټ شوی وای بیا هم صحیح و، نور مشکل یې نه درلود. او په دې عکس کې چې کوم ده دا لاندې ګوري که نه، دا ځکه د کابل وړ نه ده، دا بیا مخامخ ټیټ ده. په دې کې صحیح ده، یعنې دا عکسونه تاسو کولی شئ یعنې چې دا عکسونه د کابل وړ دي، دا د کابل وړ نه دي. په دې له چې پوه شوي یاستئ. نو راځو اصلي موضوع ته. عکسونه باید ځان سره ولرئ، د پاسپورت معلومات ولرئ. صحیح ده، هغه معلومات فقط، یعنې دا ضروري نه ده چې تاسو پاسپورت ځان سره ولرئ، فقط د پاسپورت نمبر، پاسپورت کوم نوم او تخلص څنګه لیکل شوی ده، د پاسپورت آخري تاریخ چې کوم تاریخ آخر تر تاریخ تیریږي، میاشت، ورځ او کال د پاسپورت، فقط همدغه چې در سره وي نو تاسو کولی شئ ثبت نام وکړئ. صحیح ده. بیا وروسته راځو چې دا سایټ مو خلاص کړو، په دې باندې کلیک کوو، بګین انټري باندې. په دې چې کلیک وکړو دغه یو کوډ درته راځي، دا هر ځل تبدیلیږي اتومات، یو کوډ ده BRWM، موږ دا نوشته کوو. هغه نه وروسته انټر نه وروسته دلته دا فرمه خانه پورې کوو. ډېر اسانه ده ښه. دلته تخلص لیکو، مثلا زما تخلص شاه ده. صحیح ده. دلته بیا خپل نوم لیکم امیر، بیا میډل نیم کې زه میډل نیم نه لرم. صحیح ده. خپل نوم ولیکئ، تخلص ولیکئ، اول لاس نیم کې بیا دلته خپل نوم ولیکئ. صحیح، لکه احمد وقار سوي، دلته خپل نوم ولیکئ. میډل نیم که لرئ، رسمي کوم اسنادو کې کارولی میډل نیم ولیکئ، که نه لرئ په دې نقطې باندې کلیک وکړئ، نو میډل نیم. دغه نه وروسته دلته جنسیت انتخابوئ، که نارینه یې که ښځینه یې، نو زه خپله نارینه انتخابوم. دغه نه وروسته دلته تاسو تاریخ تولد د زیږیدنې نیټه لیکئ. سمه ده. اول میاشت لیکئ، مثلا زه په اګست کې پیدا شوم، 08 اګست راځي. بیا تقریبا دریم تاریخ کې 03 دریم تاریخ د اګست. صحیح ده.
بیا 1992 کې پیدا شوی یم صحیح ده. دغه نه وروسته لاندې راځي کوم ولایت کې تاسو پیدا سوي یاستئ هغه ولایت لیکئ. زه پکتیکا انتخابوم. پکتیکا صحیح ده. دغه نه وروسته بیا راځي کوم هیواد کې پیدا شوي یاستئ افغانستان. په هر هیواد کې چې تاسو زیږېدلي یاستئ هغه هیواد تاسو انتخابوئ. زه افغانستان انتخابوم. دغه نه وروسته بیا دلته راځي یعنې مثلا که هغه هیوادونه چې په دې ډیوي لاټري کې شامل نه دي نشي کولی چې ثبت نام ورته وکړي. که چېرته دغه هیواد نه تاسو ورته ثبت نام کوئ باید په دې کلیک وکړئ بیا هغه هیواد دلته تاسو انتخاب کړئ. خو اوس خوشبختانه چې افغانستان په دې کې شامل ده دلته فقط یاس ورته ووایئ. نو دغه نه وروسته بیا لاندې راځي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې د پاسپورټ معلومات په کار کېږي. سمه ده. بیا وروسته درته وایم چې تذکرې له لارې څنګه ثبت نام کېږي. که پاسپورټ لرئ دلته بیا تاسو پاسپورټ کې چې څنګه ستاسو تخلص نوشته شوی همغسې لیکئ. صحیح ده. زما شاه نوشته شوی ده تخلص همداسې او وروسته بیا نوم زما امیر ده. صحیح ده. او میډل نیم زما نشته منځنی نوم. دغه نه وروسته دلته پاسپورټ نمبر لیکئ. مثلا که P0123 یو څه لیکم. سمه ده. بیا پاسپورټ تاریخ آخر یعنی چې اکسپایر ډیټ چې ورته وایي. صحیح ده. اکسپایر ډیټ دلته لیکئ. اول میاشت 09 بیا ورځ 22م. دغه نه وروسته بیا 2024 پورې زما پاسپورټ اعتبار لري. صحیح ده. وروسته په کوم هیواد کې تاسو اخیستی افغانستان کې پاسپورټ اخیستی. اوس راځو هغه موضوع ته که چېرته تاسو پاسپورټ نه لرئ بیا ورته ثبت نام کوئ. صحیح ده. که پاسپورټ نه لرئ دغه د پاسپورټ بخت چې ده دا نه خانه پورې کوئ. سمه ده. دلته نوم او پاسپورټ نمبر د پاسپورټ تاریخ هیڅ هم نه لیکئ. سمه ده. دغه نه وروسته بیا راځئ افغانستان هم نه انتخابوئ. صحیح ده. فقط په دې باندې کلیک کوئ چې زه پاسپورټ نه لرم. اولینه ګزینه مه انتخابوئ. د دې لپاره ده سټیټلس نو نیشنالیټي یعنې زه هیڅ کوم تابعیت نه لرم د هیڅ هیواد نه. سمه ده. دویم چې ده دا هم ښه ده یعنې چې زه نشم کولی پاسپورټ ترلاسه کړم له دولت نه. صحیح ده. یعنی دا که انتخاب کویم تاسو ته مشکل نشته. اوس شرایط زما په نظر د کابل وړ دی ولې هېڅ څوک داسې په اساني نشي کولی چې د افغانستان پاسپورټ ریاست نه پاسپورټ ترلاسه کړي. بند دی. ټول خلک پوهېږي چې اوس بند دی. صحیح ده. پاسپورټ نوي نه ورکوي. هغه پخواني کسانو ته ورکوي تر نن ورځې. خو امکان لري وروسته بیا شرایط تبدیل شي. خو دا دلیل د کابل وړ ده. دغه نه وروسته بیا unable to obtain passport and have received in او دا ګزینه چې دا په دې کې لږ مشکلات شته. کم دغه ما انتخابویم. دا بعضې امنیتي او بعضې نور د پاسپورټ ریاست سره که تاسو کوم مشکلات لرئ دغه لپاره ده. دغه منځنۍ ګزینه انتخاب کړئ. دا ښه ده. دا مې چې انتخاب کړله بیا د پاسپورټ معلوماتو ضروري نه چې تاسو نوشته کړئ هغه خپل اتومات ورک شول. نور هېڅ هم نه درنه غواړي. صحیح ده. یعنې که تاسو پاسپورټ نه لرئ بیا په دې باندې کلیک کوئ. په دې مې چې کلیک وکړو دې باندې کلیک کوئ. دې مې چې کلیک وکړو بیا لاندې راځو د عکس بخش ته. عکس باید په هغو شرایطو برابرو لکه مخکې چې ما درته تشریح کړل 600 پکسل کې وي یو ښه ریزولوشن کې وي. نو زه راځم خپل عکس انتخابوم. عکس مې چې انتخاب کړو ما مخکې تیار جوړ کړی خپل عکس مثال په توګه زه دغه انتخابوم. صحیح ده. عکس اپلوډ شو. دغه نه وروسته دلته ادرس لیکئ. دا آپشنل ده یعنې ضروري نه ده چې ډکې کړئ. ادرس بخش کې ګورئ ښه. دغه نه وروسته بیا دلته نوشته کوئ مثلا خیرخانه کنه یا شهرنو خیرخانه مینه. صحیح ده. دویم سیټي کې بیا ناحیه نوشته کوئ. څومه ناحیه کېږي خیرخانه 11مه ناحیه. صحیح ده. په ډسټریکټ پروینس سټیټ کې کابل نوشته کوو. خپل ولایت نوشته کوو. صحیح ده. پوسټل کوډ که درته معلوم وي. صحیح ده. که معلوم نه وي په دې باندې هم کلیک کولی شئ. نو پوسټل کوډ او زیپ کوډ. صحیح ده. که درته معلوم وي دلته نوشته کوئ. د کابل ښار بعضې کوډونه لري 101 نه تر 1014 پورې دي. دغه نه وروسته دلته لاندې هیواد انتخابوو یعنې افغانستان. صحیح ده. کوم هیواد کې تاسو یاستئ. بیا اوس چیرته اوسېږئ افغانستان. صحیح ده. دغه نه وروسته دلته ټلیفون شماره که تاسو لرئ نوشته کوئ. که نه لرئ دا آپشنل ده. که آپشنل معنا یعنې ضروري نه ده چې تاسو دا پکې نوشته کوئ. صحیح ده. +9379988952. صحیح ده. شماره نوشته کوئ. بیا دلته ایمیل نوشته کوئ چې هر ایمیل ستاسو خپل وي. سمه ده. بیا تکراري ایمیل نوشته کوئ. صحیح ده. چې دوم ځل بیا نوشته کوئ بیا لاندې دوم ځل مو چې بیا نوشته کو بیا لاندې تاسو تحصیل درجه یعنې تاسو تر کوم ځای پورې خپل تحصیل کړی ده. سمه ده. که های سکول یعنې 12 ویلی وي بیا دغه انتخاب کوئ. که کوم پوهنتون لیسانس یاستئ بیا یونیورسټي ډیګري انتخاب کوئ. صحیح ده. زه یونیورسټي انتخابوم. دلته اوس مهمه نکته ده که د واده پوښتنه ده یعنې تاسو واده کړی ده که نه. که چېرته مې واده نه وي کړی ان میرډ انتخاب کوئ. ان میرډ مې چې انتخاب کو بیا په دې باندې کلیک کوئ. کنټینیو باندې مې چې کلیک وکړو د انفرادي فرمه همدومره وي. صحیح ده. په دې مې چې کلیک وکړو یعنې تاسو واده نه ده کړی فقط ځان ته ثبت نام کوئ
کنټینیو باندې کلیک وکړو. بیا دلته تاسو نه یو تاییدي غواړي چې بیا وګورئ تخلص مشا صحیح ده، نوم امیر صحیح ده، تاریخ تولد صحیح ده. د دې لپاره چې وګورئ وروسته بیا ډېره سرګرداني لري. نو چې دا ټول دقیق ول که چېرته اشتباه لري بیرته کولی شئ تاسو بیک ولاړ شئ که نه بیک ټو پارټ 1 که نوم کې مثلا ستاسو اشتباه وي دلته کولی شئ جوړ یې کړئ سمه ده. او که په هر ځای کې تاسو اشتباه کړې وي هغه جوړ کړئ بیرته بیا راشئ لاندې هغه کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کنټینیو باندې کلیک وکړئ بیا یې وګورئ چې هر څه مو سم نوشته کړي که نه. که سم وي سبمیټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په سبمیټ باندې کلیک وکړو تاسو ته سکسس انټري ښکاره کېږي صحیح ده. دغه په صفحې سره تاسو مخامخ کېږي. که احیانا کومه اشتباه وي تاسو هلته وایي او که سکسس دغه پیغام سره تاسو مخامخ شي یعنی دا معنا چې تاسو ثبت نام د لاټري لپاره وشو او د هغه نه وروسته دلته لیکل شوي دي چې دغه پرده تر هغه وخته مه بندوئ تر څو چې تاسو دا نمبر ځان سره ثبت کړی نه وي صحیح ده. دا حتما ځان سره ثبت کړئ. د دې لپاره که چېرته تاسو دا پرده بنده کړئ دغو نمبرو ته بیا تاسو لاسرسی نه لرئ او که دا نمبر تاسو نه ورک شي بیا تاسو نشئ کولی خپله نتیجه وګورئ. تاسو هر کله چې دا لاټري اعلانیږي بیا تاسو کولی شئ خپل تخلص، کنفرمیشن نمبر، تاریخ تولد یعنې سال تولد هغه د زیږېدنې کال دغه درې شیان تاسو نه غواړي په دغو تاسو خپله نتیجه کتلی شئ. نو دا ډېر ضروري ده چې تاسو پرنټ کړئ او کاپي کړئ په واتساپ کې په نوټ کې په هر ځای کې چې وي دا به یې تاسې کاپي کړئ. ښه اوس راځو بیرته چې فامیلي ته څنګه ثبت نام کېږي صحیح ده. یعنې بیرته راځو فامیلي انتخابوو په دې فورم کې. په دې کې ګوره که ما خپل معلومات ورکړي دي معلومات مې چې ورکړي اوس ما واده کړی دی یعنې هغه کسان چې ودونه یې کړي وي فامیل لپاره ثبت نام کوي که د ده ویزا راووځي کولی شي ټول فامیل ورسره بوځي. هغه کسان چې 21 کلو نه کم وي او خپل اولادونه او میرمنه یې وي هغه د دې فامیل کې شامل کېږي. که چېرته واده کړی وي دا نقطه انتخابوي چې میرمن زما د امریکا تابعیت نه لري او که چېرته میرمن د امریکا تابعیت لري بیا د دا انتخاب کې صحیح ده موږ دا انتخابوو. دې نه وروسته بیا راځو څو اولادونه لري صحیح ده. یعنې خپل معلومات دې ورکړل لکه مخکې چې ما ورکړل سمه ده. بیا واده پوښتنه کې هلته انتخابوي چې یعنې ما واده کړی ده واده مې کړی ده او میرمن د امریکا تابعیت نه لري. بیا راځو اولادونه څو لرئ مثلا زه یو اولاد لرم صحیح ده. بیا کنټینیو باندې کلیک کوو. کله چې کنټینیو باندې کلیک وکړو بیا دومه صفحه تاسو ته خلاصیږي. په دومه صفحه کې سپوز نیم یعنې ستاسو د میرمن نوم سمه ده. پارت 2 هغه پارت 1 د عمومي کس د مین اپلیکنټ لپاره او پارت 2 چې ده درته خلاص شو ستاسو د میرمن لپاره. دلته تاسو فقط د میرمن تخلص نوشته کوئ لکه زه نوشته کوم شا د مثال په توګه صحیح ده. بیا امینه نوشته کوم نوم یې صحیح ده. میډل نوم نه لري دې باندې کلیک کوو. بیا تاریخ تولد همداسې یو څه نوشته کوم 09 میاشت او 9 تاریخ 1995 سمه ده. فیمیل انتخابوم چې ښځینه ده کوم ځای کې پیدا شوې ده پکتیکا کې. دغه نه وروسته بیا په کوم هیواد کې پیدا شوې ده په افغانستان کې سمه ده. دلته عکس انتخابوم دغه یو عکس انتخابوم یعنې عکس مو د میرمن انتخاب کړو. دغه نه وروسته بیا زوی ما هلته یو زوی لیکلی صحیح ده. که تاسو 15 انتخاب کړي زامن بیا دلته 15 فورمې دي د 15 زامنو لپاره درته خلاصیږي. اوس ما یو انتخاب کړی دی هغه دلته تخلص نوشته کوم شا او دلته نوشته کوم ARIAN آریان. بیا دلته میډل نوم نه لري دلته تاریخ تولد نوشته کوم 11 میاشت 24 تاریخ 2021 سمه ده. نارینه ده. دلته بیا ولایت انتخابوو کوم ځای کې زیږېدلی KABUL سمه ده. افغانستان انتخابوو په افغانستان کې زیږېدلی. دلته عکس انتخابوو زما د زوی دغه ده. دې نه وروسته بیا کنټینیو باندې سمه ده. یو زوی ما انتخاب کړی و سمه ده. که زیات انتخاب کړی ټولو نومونه تاریخ تولد کوم ځای کې زیږېدلی دا ټول په کار کېږي. بیا کنټینیو باندې کلیک کوو. کله مو چې کنټینیو باندې کلیک وکړو ګورئ ښه دغه که کوم مشکلات ولري بیا دې پردې سره مخامخ کېږي یا کوم ځای تاسو پرېښی وي. اوس لاندې راځو هغه په سور خط کې موږ ته نشانې سوی وي چې دا ځای موږ پرېښی ده. ګوره دلته ډیټ او برث چې ده په دې کې مشکلات ده ولې چې ما 24 11 تر اوسه لا میاشت نه ده راغلې. دلته زه که 02 انتخاب کړم انشاءالله بیا کار کوي. یعنې ما هغه تاریخ انتخاب کړی چې تر اوسه هغه نه موږ تېر شوي نه یاستو. نو دې نه وروسته بیا سبمیټ باندې کلیک کوو صحیح ده. کنټینیو باندې کنټینیو نه وروسته بیا موږ نه تاییدي غواړي ټوله هر څه وګورئ چې سم دی. که سم وي بیا سبمیټ باندې کلیک کوو. سبمیټ باندې چې کلیک وکړو موږ ته بیا سکسس میسیج راځي. دغه میسیج چې راشي لکه مخکې چې ما وویل دا باید حتما ځان سره ولرئ. کله چې دا اعلانیږي یعنې څه وخت دا اعلانیږي ښه 1 د مۍ 2022 کال باندې تاسو کولی شئ چې خپله نتیجه وګورئ لکه څنګه چې دلته نوشته شوي دي 1 مۍ 2022 نه تر 10 د سپتمبر
2023 پورې دا دوام لري. سمه ده. 1 مې باندې که تاسو برنده شوي یاستئ، تاسو ته بیا یو کیس نمبر راځي. کیس نمبر نه وروسته بیا تاسو بعضې فورمې دي چې هغه خانه‌پوري کوئ، هغه ورلیږئ. د هغه نه وروسته تقریبا امکان لري چې 1 کال یا نیم کال د پروسه وخت ونیسي تر هغه پورې چې تاسو ته ویزا ولګېږي. صحیح ده. میډیکل وي، انټرویو وي، بعضې فورمې وي، بعضې اسناد وي، ستاسو تعلیمي اسناد او ستاسو پاسپورټونه، نکاح خط او تولد کارتونه، دا ټول هر څه باید ولرئ. کله چې تاسو برنده شوي یاستئ یا ګټونکي یاستئ د دې ویزا، نو د هغه نه وروسته بیا هغه په کار کېږي. د اوس لپاره فقط کوم چې ما وویلې هغه د پاسپورټ مشخصات دي. که پاسپورټ نه لرئ بیا هم کولی شئ. خو د عکس ده او د اولادونو، د مېرمنې د ټولو عکسونه کوم واده کړی وي کوم نه وي کړی بیا انفرادي کولی شئ. نو نتیجه څنګه کتل کېږي؟ د نتیجې کتلو لپاره موږ یو ویډیو جوړه کړې ده. دلته پورته ما لینک اچولی ده. په همغه ویډیو کې تاسو کولی شئ چې وګورئ څنګه نتیجه کتل کېږي کله چې دا اعلان شي 1 د مې 2023 تاریخ باندې. زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي ترڅو د همداسې نورو معلوماتي ویډیوګانو خبرتیا ترلاسه کړئ. ښه وخت ولرئ. ښه چانس درته غواړم. مننه.